اصل خبره ده چې اصل شی که غواړي چې انسان خپل د زړه سکون پیدا کړي، که انسان وغواړي چې الله جل جلاله زما زړه کې راحت پیدا کړي، هغه راحت الله جل جلاله په دنیا باندې نه راولي، هغه راحت الله جل جلاله په خواهشاتو باندې نه راولي، هغه راحت الله جل جلاله د دنیا په ساز او سامان باندې نه راولي، هغه راحت که راکړي د الله جل جلاله په ذکر باندې راډیو، ځکه چې د الله جل جلاله وینا ده الا بذکر الله تطمئن القلوب، الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله جل جلاله په ذکر باندې د انسان زړه سکون پیدا کوي. هر درېیم سړی چې وګورې تا ته وایي چې یاره ته زما د زړه مې خفګان ډېر کوي، په کور کې مې غم دی، ته یو شی داسې ماته وښیې، یو داسې وظیفه راوښیې چې زموږ د کوره دا غم دې رسېد. هېڅ وظیفه نه غواړې، یوه واحده وظیفه دا ده چې ته په خپل کور کې د الله جل جلاله بندګي شروع کړه، سرکشي مه کوه، دا ستا په کور کې خپل اطمینان راولي. که ته په کور کې په خپل زنانه باندې زیرمه وکړې چې زما کور چې ورخي، ته به خپل لمونځ پر وخت باندې کوې. که ته اولادو ته وایې چې بچی ما ته د ورځې یوه مې راوړي په داسې شکل باندې چې ستاسو لمونځ ورباندې قضا کېږي، یوه مې نه غواړم، اولادو تربیت داسې وکړې. که ته په خپل کور کې د سهار د لمانځه نه وروسته ځان شپانه جوړ کړې، ټوله زنانه او نارینه را جمع کړې، د قرآن تلاوت شروع کړې، زه بیا تا ته ګورم چې ستا زړه ته اطمینان پیدا کوي که نه پیدا کوي. ته چې سهار راوځې 2 رکعته د اشراق لمونځ وکړه او الله ته وایې الله زم ستا دپاره ستا د رضا دپاره زه د کوم اولادو شپانه جوړ کړی یم د هغه دپاره د رزق تلاش کوم، ای الله ما ته حلال رزق راکړې او برکت راکړې واچې. که زه وګورم تا ته دا ګرده ورځ په خوشحالي تېرېږي که نه، او دا ټوله ورځ به الله جل جلاله د فرشتو په واسطه باندې ستا ته په نیکي باندې لیکي. ځکه چې طلب د حلال رزق کول عین عبادت دی. نن چې دا زموږ تاسو بېچینه یو، د زړونو مو سکون کړلی دی، دا واحد وجه دا ده چې موږ د الله جل جلاله د حکم مخالفت شروع کړی. موږ وایي د الله بندګان یو، نه یو. د الله بندګي تقاضا دا ده چې بنده زما د احکامو مطابق سیدېږه. الله څه وایي؟ الله وایي واقیموا الصلاه، لمنځونه قایموه. کوم لمونځ مو کړی دی پر وخت باندې؟ وآتوا الزکا، زکاتونه ورکړه. کوم زکات مو ورکړی دی؟ الله وایي د یتیمانو پر سر باندې لاسونه ورتېر کړه. ما او تا د خپل راپاته سوي یتیمانې هغه نجونې په پیسو باندې خرڅوو. دا کوم دی؟ او الله جل جلاله موږ ته وایي چې ګناهونه پرېږده، ذریعه د ګناه پرېږده. موږ ځان په خپله دعوتو ګناهو طرف الله جل جلاله پر موږ ته باندې خوشحالي راولي. خوشحالي په وخت کې ما او تا وګوره ټوله مسایګان څه په تکلیف، سروز ډول دمامات درب دروز، دا ټول انسانان ځینې په تکلیف وي. دا د الله بدنګي ده. دا موږ ته په خپله دعوه کې درواغجنان یو، چې موږ وایو موږ د الله بندګان یو، الله مو رب دی. درواغجنان یو، ټوله درواغجنان. زما سره ونڅه د ټولو پرې، ځکه چې الله بندګي دا نه معنی چې الله ته په خوله باندې نه وایي زه دې بنده یم ته مې رب وي. نه، یوازې دا نه، په خپل عمل کې ښکاره کړه. ظاهري جامه ورباندې واغونده، ته الله ته متوجه شه، ته دې عبادت پر وخت باندې وکړه، ته دې زکات د مال ورکړه، ته دې حد پر وخت باندې وکړه، او ته وسیله رحمي شروع کړه. دا به زه تا وګورم چې الله جل جلاله ستا په زندګي کې راحت او سکون راولي که نه راولي. لہذا نن چې زموږ تاسو په خپلو کورو کې که انفرادي مشکلات موږ ته متوجه دي او که انفرادي اجتماعي مشکلات دي، که د کور ځانګړي تکلیفات موږ ته، که پر عامه سطح باندې موږ ته کوم مشکلات متوجه دي، پر عامه سطح کوم مشکلات لکه غلا چې پر موږ باندې عام ده، یا ظلم پر موږ باندې عام دی، یا د ملک پر سطح باندې، یا د نړۍ پر سطح پر مسلمانانو باندې کوم آفات او مشکلات مصائب مسلطه دي، ای مؤمنه دا زما او ستا د وجه زما دې په ذات د رب قسمې زه چې د الله و احکاماتو ته ګورم، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا مبارک او ښایسته ارشاداتو ته ګورم، زه قسم په دې باندې خورم چې مؤمنه ستا د زړه سکون والله که په دنیا کې ستا، مؤمنه ستا د زړه سکون والله که په فیشن کې ستا، مؤمنه ستا د زړه سکون والله که په موسیقي په سروز اورېدلو کې ستا، ستا د زړه سکون په اتڼو کې نسته، ستا د زړه سکون په عریاني او فاحشي کې نسته، ستا د زړه سکون په کیل او په تماشو کې نسته، ستا د زړه سکون په سود او په ظلم کې نسته. والله ستا د زړه سکون یوازې حل د الله ذکر دی، د الله عبادت دی، د الله جل جلاله عبادت کول دا ستا د زړه سکون ذریعه ده.
دا غټه نسخه ده. موږ تاسو که بدني ناجوړ شو فورا ډاکټر ته وځغلو چې ډاکټر صاحب اله هلاک سم، مړ سم، ختم سم. لیکن یو وخت موږ د خپل باطني ناروغي دپاره یو عالم ته ورغلي یو، یو مرشد ته ورغلي یو چې زما د باطن اصلاح وکړه، د الله په احکامات یې راوکړه، د نبي علیه صلات وسلام په مزینو په ښایستو ارشاداتو او طریقو باندې راوکړه. څوک ورغلي؟ څومره انسانان په دغه علاقه کې شته. د ننه پورې موږ یو نه ولیدي، نه مو یو ځوان، نه مې تورژری، نه مې سپینژری ولیدي چې هغه چې راغلی چې مولوي صاحب زه دا کاروبار کوم، دا زما لپاره جایز دی که نه؟ چې ما او تا کم جایز وبلې هغه جایز دی که ناجایز و ناجایز. وروسته چې بیا بند سره راسې بیا نو سره ناستې ملایان ته د خدای دپاره د شریعت په رڼا کې راخلاص کړي. زه شریعت کوم، شریعت یې خاورې وویل. تا چې شریعت کوي خو اول د وارې شریعت په طریقه باندې به تجارت شروع کړی وي. نن زموږ مجلس ته یو 2 خلک راغلي وو، دا پسونه یې تا ته په مزاربت باندې ورکړي وو. 2 کاله مزاربت به کړی وو، دا 3م کال هغه پسونه په ډېر تعداد باندې سوي چې په سوونو تعداد باندې. اوس راغلي وایي موږ دې نو خبر، اوس موږ ته د شریعت په رڼا کې راخلاص کړه. موږ ته وایي چې د خدای بنده مزاربت شریعت کې دا قانون دی چې مزاربت یوازې د یوه طرف څه به پیسې، د بل طرف څه به عمل. د پسو مزاربت اوله سره باطل دی، دواړه دا 2 کاله په ګناهو باندې اخته، حرام یې مې ګټلي دي. دی څه وایي؟ اوس چې موږ را تاوانونه راغلي دي، شان چې راغلي دا څه به کړو؟ اوس به نو خود لاسه ګرېوالي. حرامه معامله، د شریعت څخه مخالف معامله، دا چې کوي اخر انجام به همدغه وي چې د دې د ذریعه څخه یو در بل به قتل ته بیا سر رسېږي، جنګ جدال ته به سر رسېږي. در ننه پورې زموږ معاشره کې زموږ انسانان خو الحمدلله دی دي چې پیدا سو راغړ سو بس دی عالم هم دی، که په مجلس کې ناست فتوا هم دی خپل ورکوي، او که پر ملایانو باندې اول هم دی لګېږي. دا ټوله په موږ کې خپله شته، ټوله د ځانه پوره یو. ملا ته ضرورت نشته، زموږ مفتي ته ضرورت نشته. که مې کاروبار کوم هم خپله مفتي یم، خپله قاضي یم. که مې د غیبت اجتماع راله پر ملایانو باندې هم اول زه لګېږم. او که چیرې په خپل ځان کې د کور په باره کې مشرتوب بولم هم د ټولو مشر زه یم، که خان هم زه یم، که قاضي هم زه یم، خلاص هم دی کوي، هر څه کوي د خدای لپاره. ځکه چې موږ د نور د هغه هلاکتو او مصیبتو سره مخامخ یو. تاسو خپل ځانونه الله ته وصل کړئ، الله ته ورپرېږدئ، د دې علماو لمن ټینګه کړئ، د دې علماو سره رابطې پیدا کړئ، د دې علماو سره شناخت پیدا کړئ، د دې علماو سره د خپل کاروبار پوښتنه وکړئ، بیا به تا ته خپل لار خلاص. نن چې دا کاروبارو کې تاوان روان دی، برکت له منځه ولاړی، شان ګرانېږي، مسکنت نور پورته کېږي، مسکنت نور پر عامه سلسله باندې هر سړی د خپل ماښام په روزګار باندې حیران دی. ولې؟ موږ تاسو د الله جل جلاله قانون پرېښی دی. که غواړئ چې کامیابي حاصله کړئ، که غواړئ چې د زړه اطمینان حاصل کړئ، که غواړئ چې د زړه سکون پیدا کړئ، یوازې د زړه سکون د الله په بندګي کې دی. د الله بندګي که ما حقوي شروع کړه، الله به ستا د زړه سکون خپله تا ته پیدا